بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 24 د مارچ کال 2018 چې د سه‌شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان د شخړې موضوع، نړیوال موضوعات، په د کې د ایران او د امریکې بالخصوص نوي تغییرات او تحولات او همدارنګي په دغه تحولاتو کې په ظاهره د صلح او د امن خبري، اما د ګلم لاندې نوې پلمې او نوې ډرامې لپاره د سیمې د په دې مسایلو باندې خبرې کوو، چون نړیوال موضوعات نن ډېر مهم دي. نو په دې باندې اول په نړیوال موضوعاتو راځم، بیا دویم موضوع چې ده هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ را اخلم. څرنګه تاسو معلومه ده ډونالد ټرمپ 48 ساعته وخت ورکړی ایران ته چې دا نه کوي نو دی به حمله کوي پر ایران باندې. ما پرون هم تاسو برنامه کې ویلو، په نور چینلونو کې دا خبره کړې و چې ډونالد ټرمپ دا اختیار ورکړی دی، خو د دې سره هغه اسلحه او توان نشته چې دی برید وکړي. دا خبره په ریکارډ کې ده او دا خبره ما کړې ده. نو اوس یو ځلې راځم بیا دې ته چې دی دغه وخت چې پوره لا نه و ډونالد ټرمپ راغی او دا اعلان یې وکړ چې دی د ایران سره ډیپلوماټیکي خبرې شروع کړې دي او د دې خبرې کامیابه شوې دي، ډېر څه مخې ته تللي دي. نو د دې پر اساس باندې د وزارت د جنګ ته یعنی وزارت دفاع د امریکا ته دا هدایت کړی دی چې هغه عملیات چې موږ ویلو چې په ایران باندې کوو هغه 15 ورځې لپاره شاته واچوي. وسې ادا عملیات مکوي که 15 ورځې کې موږ کوم نتیجې ته ونه رسیدلو بیا تاسو ته به بیرته زه ووایم چې عملیات وکړئ. د دې دا دغه دی چې د ډیپلوماټیک اړیکې نیولې دي او ډونالد ټرمپ وایي چې ایران خبرو ته حاضر دی او پس شا خبرې شوې دي. دا خبرې ویل کیږي چې کوشنر، ویتکاف او د سید عباس عراقچي ترمنځ شوې دي او همدارنګې پاکستان لګیا دی لکه یو سولنډي غوندې خیزونه وهي او وایي چې د دې ترمنځ د اوربند کې موږ مهم رول لرو او دا کار ما کړی دی، دغه ټول کریډیټ اوس هغه اخلي. پاکستان وایي دا کار ما کړی دی. پاکستان، ترکیه او مصر دی لګیا دي دا کریډیټ اخلي چې موږ په دې ساحه کې کار کړی دی، تماسونه هم نیولي دي او ایران هم دې ته حاضر کړی دی چې امریکا سره خبرې وکړي. په همدې حال کې شهباز شریف دا هم ویلي دي چې دی ایران ته ویلي دي چې په خلیجي ملکونو باندې خپل وارونه بمبارد کم کی، بالخصوص په عربستان سعودي باندې د وار ونه کوي چې مسله شړیږي خرابه بشي. د دې لپاره چې دا کنټرول کو ته به دا کار نه کوي. همدارنګې اوس راځو دې ته چې آیا ډونالد ټرمپ چې دا خبره کوي دا څومره حقیقت لري که نه لري. د ایران په کامله توګه دا رد کړله چې موږ هیڅ نه وکم ډیپلوماټیکې خبرې یا په پټې پردې شاته دروازې شاته کم خبرې زموږ نشته دی. او دا خبره تنه عراقچي نه ده رد کړې، دا قالینباف هم رد کړې ده چې د شورا دغه دی رئیس دی او همدارنګې د درېیمې قوې یعنې د سپاه پاسدارانو دغې د خوا نه هم دا رد شوې ده. او دا خبره محمد حسین باقري په تهران کې د اکادمي علامه اقبال رئیس چې دی په هغې خپل په یو مرکه کې دا خبره وکړه چې ده په خپله وزارت خارجیې ته هم تماس نیولی دی، د کادر د رهبرۍ سره هم تماس نیولی دی او د حکومت د نورو اعضاو سره هم خبرې کړي دي. د وزارت دفاع په سطحه 3 واړو ځینې ورته ویل شوي دي چې هیڅ نه داسې کوم خبره نشته چې زموږ د امریکا ترمنځ خبره روانې. ډونالد ټرمپ د ځانه لګیا دی او دا خبره رد ده. موږ یو موقف لرو، هغه دا دی چې تر څو امریکا د دې سیمې نه وتښتي زموږ شرایط منلي نه دا جنګ به ادامه لري. همدارنګې ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د هرمز تنګی به ډېر زر پرانیستل شي او ایران او امریکا به مشترکه د دې مسؤلیت لري او د دې امنیت به ساتي او خلک به دې نه پټرول ونه شي. خپل په تصور کې ځان ته کومه دنیا جوړه کړې ده. همدارنګې بعضې مبصرین دا وایي چې دا د ټرمپ شاته تلل چې دی دا یو تکتیکي مسله ده.
دا د وخت اخیستلو لپاره ده، د زمان اخیستلو لپاره ده. دا اصلا سوله نه کوي. دی چې وایي زه د ایران سره سوله کوم، جنګ بندیږي او هرمز خلاصیږي. دا اصلا د دی یو تکتیک دی چې وخت و زمان اخلي، له کابل ځلي چې ځان یې آماده که بیرته جنګ ته بیرته دوباره ګواښ کوي او حمله کوي. په عین حال کې دوی دا دلیل راوړي که چېرته امریکا د ایران په مقابل کې په دې شي کې صادقه اوسي، نو دی ولې د جاپان نه خپل قوا موبلایز کړې ده، متحرکه کړې ده او را روانه کړې ده. هغه قوا چې زمینی چې دی وایي چې دی به ایران باندې برید کوي، هغه قوا د ټولو به پوښتنه وکړي دا به د کوم ځای نه راځي. دا قوا یې د جاپان نه متحرکه کړې ده. په جاپان کې دی 15,000 نظامیان لري او د هغې ځینې معلومه نه ده چې 10,000 10,000 څومره یې متحرکه کړې ده او را روانه ده دې خواته، او هغه خو لږ وخت نیسي. تاسو معلومه ده جاپان نه تر دې راتګ کم از کم 7 نه تر 10 ورځې نیسي. نو دی وایي چې 15 ورځې وخت ورکړی دی، دې وخت کې دوی خپل تیاری نیسي، دوی به بیا په ایران باندې حتما برید کوي. همدارنګې زمونږ په د نن په خبرونو کې دا مسله هم ده چې ډونالډ ټرمپ خپل امریکایي دغې ته ویلي دي چې تاسو د ایران نه ځان لرې وساتئ او د ایران نه څومره ژر چې کولی شي ووځئ، لپاره دی چې د ایران حکومت دا پروګرام نیولی دی چې د هر امریکایی چې په ایران کې او که په خلیج فارس کې، تنه ایران کې نه، په خلیج فارس کې می، دا به هدف او دی به وژل کیږي. یعنی ایران د دې د ترور لپاره یو سر قیمت تیار کړی. دا ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي چې یعنی د ایرانیانو د هر امریکایي په سر یو قیمت تعیین کړی دی، هر امریکایي د دې لپاره هدف دی وژل کیږي. نو ښه دا ده چې دوی د سیمې نه ووځي. راځمه د نورو نړیوالو خبرونو ته. همدارنګې د امریکا د ایران په مقابل کې بندیزونه د 1 میاشتې لپاره له منځه یوړل او ویلي دي چې څوک غواړي چې پټرول واخلي د ایران نه، دوی کولی شي پټرول واخلي. یعنی د هغه بندیز چې ایران باندې و هغه یې اوس لرې که، وایي چې 1 میاشت پورې تاسو خپل ضرورت رفع کولی شي د ایران نه پټرول واخلي. خو د ایران نه د شورای ملی یا د دغه لوی شورا مشر محمد باقر قالیباف هغه ویلي دي چې ایران سره پټرول نشته دی، او بخې منګه معاف کوي، منګ سره نفت نشته او منګه نفت خلاص شوي دي. یعنی قصدي دا خبره یې کړې ده چې ته د فرمان ورکوي چې واخله، منګ سره نشته دی، منګ یې چاته نه ورکوو. همدارنګې د په ایران کې د برق انقطاع شوې ده. په تهران کې چې یعنې برق قطع شوې ده د حملو په نتیجه کې ځینې هوایي حملې شوې دي او چاودنې شوې دي، چې دا 3 چاودنې په شمال شرق د تهران کې، په نیاوران او د امام حسین په پوهنتون کې، په یو سیمه د فرمانیه په نامه او بل نوم سیمه په نامه د کامرانیت. دلته د دغې بمونو او د انفجارونو اواز اوریدل شوی دی او د هغې په نتیجه کې ښار کې برق قطع شوی دی. دا خو تاسو معلومه ده چې ایران ویلو که تاسو زمونږه برق دا ووهئ نو مونږه به ستاسو د دې سیمې ټول برق به ختم کو او له منځه به یې ویوسو. همدارنګې د خبر بل دا دی چې روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی چې ایران ته مو هغه وسله ورکړې ده چې نه یوازې اسرائیل د ځمکې له مخې ورکوی شي، بلکې ټوله خاورې میانه یعنی شرق الاوسط عربي ځمکې له منځه وړلی شي. نو ښه دا ده چې جنګ فوراً بند کړي او ایران باندې خپل بریدونه بند کړي. دا د ایران په سره د روسیې دریځ دی او دا دریځ یې نیولی دی او دی وایي چې موږ ایران ته هغه وسله ورکړې ده چې په هغې باندې اسرائیل د منځه تللی شي، خو حتما به مې اتم وي. بل نړیوال خبر دا دی چې هند افغانستان ته د جت تیارو ضد میزایل ورکړي دي او د ده بابت نه پاکستان سخت په دغه دی نارامه دی او دا ویلي دي چې هند خوا نه
دغه میزایلونه افغانستان ته ورکول دا موږ سره اعلان د جنگ دی او د په مستقیما د پاکستان لپاره یو خطر جوړول دي. یعنی افغانستان به میزایل نشي اخیستلی چې به نخلي چې پاکستان خفه کیږي او پاکستان به تیاری لري هغه به راځي بمبارد بکړي خو زه خپل د دفاع لپاره به میزایل چانه نه اخلم او دا اعلان د جنگ دی ښکاره اعلان د جنگ دی. زه میزایل څه لپاره اخلم همدې لپاره اخلم چې ستا د غاښ و خوله در باندې در ماته کړم نو زه خو د بل څه لپاره نه اخلم چې ته وایې چې هندوستان خو دا دښمني کوي هندوستان خود در سره دښمني کوي عدم دښمن دی زه دم دښمن دم ایران دم دښمن دی او ته د ټولو په مقابل کې لوی شیطان یې. همدارنګې نړیوالو رسنیو د اسلامي امارت د ځینو مشرانو د خولې وایي چې پر ایران بریدونه له پاکستانه شوي دي. یو د هغې مشرانو نه ستار سعادت دی چې د اسلامي امارت د مشرانو نه دی هغه دا خبره کړې ده چې د ایران باندې بریدونه د پاکستان له خاورې نه شوي دي او دا په حساب د پاکستان هغه دوغله لوبه او د یهودانو سره د ملګرتیا ښیي. همدارنګه اسلامي امارت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې بریدونه ته دوام ورکړي نو دوی به اسلام آباد هم ووهي او خراب به کړي. یو امریکایي خبرنگار د یو مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې پاکستان د ټولې نړۍ سره دوګنې لوبه کوي او اوس وخت را رسیدلی دی چې پاکستان د خپل د دې لوبو قیمت پرې کړي. یعنی دا مسلسل سره اوس دا خبرې راځي چې امریکایان دا دغه کوي چې پاکستانیان دوغله لوبه کړي او پاکستانیان باید د دې شي قیمت ادا کړي. د نړیوال بحران کمیټې یعنی ګلوبل کرایسس اداره چې ده هغه ویلي چې افغانستان او د پاکستان جګړه ډیره خطرناکه مرحلې ته رسیدلې ده کیدای شي دا د اور لمن پراخه شي او دا دغه شي او عین حال هم دا خبر فاینانشل ټایمز هم ورکړی دی چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات چې دي دا کیدای شي په ټوله سیمه باندې اغیزه وکړي او د دې اغیزه به نهایتا منفي او دغه به چې په نورو ملکونو باندې به هم اثرات ډیر زیات وسی. همدارنګه ایران په یو تیر ورځې په بریدونو کې ځکه چې اسرائیل راغی د اتومي مرکز باندې برید کړی دی په خرمشهر کې فکر کوم خرمشهر دی که بوشهر دی هلته برید کړی دی او د هغې په مقابل کې ایران یو مکمل براج دی دغه ورته ورلېږلی دی د میزایلونو او چې د فضا د اسرائیل مکمله توره کړې وه او نیولې وه او د دې ګنبد آهنین او دفاع هوایي اصلا کار ونه که او هغې خپل اهداف ووهل چې موافقانه په یعنی کامیابۍ سره دوی کولی شو دا دغه وکړي. اوس خبره دلته نړۍ کې دا ده چې لوبه دوغله روانه ده. ډونالد ترامپ په ظاهره خبره د صلح او د امنیت کوي خو په حقیقت کې په باطن کې د کار دا روان دی چې دا ځان ته وخت اخلي په دغه وخت کې دوی خپل ذخایر پوره کوي ځکه چې دوی ما پرون تاسو ته راپور درکړ چې د دې هغه یوه کښتۍ چې وه په نامه د رابرټ ای پیریس چې 10,000 میزایله پکې و د 58 میلیارده ډالرو په ارزښت سره هغه ایران ووهله غرقه یې کړله نو د دې ملا ماته شوې ده دوی ځکه جنګ ته نښه کوي د سولې خبرې کوي اما که چېرته سولې خبره وي نو بیا د جاپان نه خپل قوا ولې را روانوي دا چې قوا را رواني مطلب یې دا دی چې دا وخت او زمان په بیه اخلي غواړي چې د فریب نه کار واخلي د ایرانیانو سره او یو ځل بیا ایرانیان په خبرو ګرم کړي او بیا پې باندې برید وکړي او یو بله ډرامه جوړه کړي. ښه دا خبره دا ده چې ایرانیان ویلي چې دا فریب دی نه خوري د دې د خوا نه دا پروګرامونه رد دي دوی جنګ ته آماده دي او دوی ته به دوام ورکوي تر هغه پورې چې اسرائیل له منځه تللی نه او امریکا تسلیمه شوي نه او زموږ شرایط یې منلي نه. نو ایران خپل په دې دغه کې مصمم دی دا زما نظر اوس هم دی چې دا بهترین پالیسي ده او په اول دور کې چې دوی جنګ وکړو بیا هلته عمان او قطر او دوی منځ کې شول اوربند یې وکړ هغه د جون په هغه وخت هم دا خبره ما کړې وه چې په ایران باید دغه نه وی کړی اوربند نه وی کړی چون هغې مات شوي و دوی باید ادامه ورکړی و نور هم په دې سروالی وی تر څو چې دوی کاملا تسلیم شوی وی خو بس ایران هغه وخت کې کېدای شي اوس نور دغه به یو په هغې اساس باندې دا کوو. راځو دې ته چې اوس پاکستان چې دا خیزونه وایي چې ما دا سوله کړې ده
نو دا سوله خو دې نه ده کړې. اوس به چې ایران وایي موږ اصلا خبرې نه دي کړې، نو پاکستان ته شرم پکار دی په دې بابت. هیله د برنامه وګورئ، خوښه کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په خدای سپارم. وما علینا الا البلاغ.